پر هېواد د اسلامي امارت بیا واکمنېدو سره د لونګیو، کندهارۍ خولیو او څادرو پلور زیات شوی دی. د دغو لباسونو پلورونکي وایي ډېری پیرودونکي د اسلامي امارت غړي او حکومتي منصوبین دي، خو ترڅنګ یې عام خلک او تر ډېره ځوانان هم د پیرولو لیواله شوي دي. دیگه خوب است دیگه، حالا خب مقصد یک کار لنگی و پکول دیگه جور است که یا لنگی جوره یا از کلاه جوره است. دیگه کلا که بیکار است، کار پتلون خراب است، کار یک کرتی فروشی خراب است مثالش. یک نمی سه چیزی که مثالش کار جور است که یگان تا سر میکنه او هم یک تا که ناقی را هم بود ولی یک دانه کلاه سر میکنه. سابقا در مردم استفاده نمیکرد، فعلا دیگه حالا چون که در دفاتر و دوایر دولتی و چیزا استفاده میکنه، یگان تا به خاطر یونیفرم و بعض مسائل دیگه استفاده میکنن. خوبه. د نور لباسونو ترڅنګ اوس خولۍ تر ډېره د حکومت هغه کارکوونکي پیري او استعمالوي چې له تیر حکومت سره کار کړی دی او ځینو حکومتي ادارو کې ترې غوښتل کیږي چې خولۍ دې په سر کړي. هغوی چې یاد لباسونه اخلي مني چې د اسلامي امارت په راتګ سره استعمالوونکي زیات شوي، خو وایي چې لونګۍ، خولۍ او پکول د افغانانو د کلتور یو ښه رسم دی او د فرهنګ د لا مروج کېدو لپاره یې استعمالوي. رښتیا خبرې چې اسلامي امارات راغلی دا خولۍ او لونګۍ ډېرې رواج شوي دي او مخکې د ځوانانو خولۍ ډېرې سره ورکې کړې وې، نو خولۍ یو دروند شی ده او په سنت طریقه لونګۍ ده. بې خولۍ او بې لونګۍ باید موږ تاسې ونه ګرځو. دا ځوان بیا هیڅ ډول حکومتي دنده نه لري، وایي خولۍ سره یې شوق دی ځکه خو یې پیري. دوی وایي د بازار په تودېدو سره اوس هم بیې ټیټې دي او د پیرلو وس یې لري. ته راغلم یو دانه ټوپۍ مې واخیستې ځان دپاره، همدغه کندهاري ټوپۍ ډېر ښه ټوپۍ ده، ځکه راغلم دلته یو دانه مې خوښ کړ، تور رنګ کې هر کلي سره خو معلومېږي. دا نه دی دا شی ارزانه ده، دا ګران ده، پوه شوې چې کوم یوې موړ در سره وکړو باید هغه خولۍ په سر کړي. نرخونه خو بس دغه 100 روپۍ دي. نو د یادو توکو پلورونکي له شته بازار خوښ دي او زیاتوي چې اوس یې په ورځ مزدورۍ ګزاره کیږي، خو له کابل ښاروالۍ غوښتنه کوي چې مالیه دې ورته کمه کړي.